آیا ټایم ټریول پر رښتیا ممکن دی؟ ته تصور وکړه یو ډیر پرمختللی سیویلایزیشن چې د ځمکې څخه 15 میلیونه نوري کاله لرې وي د خپلې سیارې څخه زموږ ځمکې ته د یو غټ تلسکوپ له لارې وګوري، نو ته پوهېږې چې دوی به څه وویني؟ دوی به د هغه ځای څخه پر ځمکه شاید انسانان نه بلکې د انسانانو څخه مخکیني مخلوقات وویني. ولې؟ دا ځکه چې هر څونه یو شی لرې وي زموږ سترګو ته د هغه رڼا په هغونه وخت کې رسېږي. یعنې که دوی موږ ته وګوري نو دوی ته به 15 میلیونه کاله پخوانۍ رڼا ښکاره سي. هغه وخت چې پر ځمکه به شاید انسانان نه بلکې د انسانانو څخه مخکیني مخلوقات ګرځېدل. د مثال په توګه د لمر روښنایي تر ځمکې پورې په 8 دقیقو او 20 ثانیو کې رارسېږي. اوس نو که خدای مکړه لمر وچاودي نو د لمر په چاودېدلو به موږ 8 دقیقې او 20 ثانیې وروسته خبرېږو، ځکه چې د لمر د چاودېدلو دا روښنایي به زموږ تر سترګو په 8 دقیقو او 20 ثانیو کې رارسېږي. دا انځور چې د یوې لرې کهکشان دی له موږ څخه تقریبا 4.6 میلیارده نوري کاله لرې دی. یعنې دا اوس چې دا کهکشانونه موږ ګورو دا د دوی اوسنی حالت نه دی بلکې دا د دوی 4.6 میلیارده کاله مخکینی حالت دی. د ساينس له نظره هغه حالت چې شاید هغه وخت به د زموږ ځمکه لمر او سپوږمۍ هیڅ نه موجود، ځکه د ساينس له نظره زموږ سولري سیستم لکه ځمکه سپوږمۍ لمر او د نږدې سیارې تقریبا 4.5 میلیارده کاله مخکې تخلیق شوي دي. او د دې کهکشانونو دا حالت چې اوس موږ ګورو یعنی د دوی روښنایي چې زموږ تر سترګو رارسېږي 4.6 میلیارده کاله مخکې دي. سبحان الله، د الله څومره لویه بادشاهي ده. نو د خبرې مطلب دا سو چې د وخت کنټرول صرف او صرف د الله جل جلاله په لاس کې دی. هیڅ کله به انسان په دې پوه نه شي چې دا وخت څه شي دی او څنګه کنټرولېږي. صرف دونه به وایو چې وخت د الله پاک یو تر ټولو قیمتي نعمت دی، ځکه نه راګرځي او نه هم انتظار کوي. ویډیو لایک، چینل سبسکرایب کړئ.